د مصنوعي هوش ماهرین وایي چې د ای آی د پرمختګ سره دوه خبرې کیدونکې دي. لومړی خبره دا ده چې انسانان به په مطلق شکل د مصنوعي هوش لخوا کنټرولیږي او یا به له منځه ځي. دوی وایي چې لومړی به مصنوعي هوش په ساینس، ټکنالوژي او اقتصاد کې پرمختګ کوي، د موږ نه به زده کړه کوي او د هغې نه وروسته به خپل کوډونه بدلوي. مثلا اول زده کړه بیا کوژده کړه، نو د موږ انسانانو نه به دو فرمولونه زده کوي او بیرته به د دې فرمولونو په ځواک موږ کنټرولوي. که وایي دا کار ناممکنه دی، وار له مخې مصنوعي هوش کړی. مثلا ستاسو اقتصاد اوس په سټاک مارکیټ او کریپټو کرنسي چلیږي، د بلې لوري نه ستاسو جنگ اوس په درونونو چلیږي او عسکرانو ته ضرورت نشته او ستاسو ټولنیز ژوند کې د ټولنیزو رسنیو الګوریتمونه کار کوي. کریپټو کرنسي کې چیرته ګډوډه کړه ټول اقتصاد د نړۍ له منځه ځي. درونونو که زموږ په خلاف عمل شروع کړي موږ ټول وژلی شي او الګوریتمونو که چیرته دروغ ویل شروع کړه په ټولې نړۍ کې انسانان یو بل سره جنګولی شي. خو دومه سناریو دا ده چې بار له مخې د مصنوعي هوش د کنټرول لپاره کار وشي. لکه کله چې اتومي سلاح جوړه شوه، د هغې د کنټرول لپاره هیوادونو د یو بل سره قراردادونه او ژمنه وکړه چې اتومي سلاحوې به نه کاروي. خو د اوس دپاره ټول په دې کې چنګاو دي چې څنګه وشي کولی مصنوعي هوش لا ځواکمن کړي. اما که چیرته د انسان خلاف عمل کوي، هیڅوک نه پوهیږي چې په مقابل کې باید څه وکړي. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما یې راته ووایاست.